احوالي واخلی د نږدې څه یې لیدنه وکړئ پر کورنۍ د هر شهید جانان تر دې لویه نیکمرغي او خوشحالي به کومه وي چې د بمونو د اورېدلو د بیچاره خلکو په کورونو د چاپې اچولو او د جنگ په اور د تیلو په پاشلو او دوام د خبرونو په ځای د امن مینې او د افغاني عزت د خوندیتوب بیانونه د میډیا له لوري خپریږي. د افغان خاوره تل له جنګونو سره مخ سوې او شک نشته چې بیلابیلو قدرتونو او هیوادونو زموږ خپلواکۍ ته زیان رسولی. یو ځل شوروي اتحاد تر هغې وروسته امریکا او د ناټو غړي هیوادونو د افغانستان ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان استقلال او خپلواکي ګواښلې ده. د افغان ولس لپاره هغه لازمه ازادي چې د یو خپلواک هیواد لپاره اړینه وه په تیرو 20 کلونو کې محدوده سوې وه، خو نن دا محدودیت پای موندلی. د شپې تیارو د افغان له لمنې خپل تور پړونه یې ټول کړی او سپین سبا یې پر ځای وړانګې اچولي. نن افغانان په داسې فضا کې ژوند کوي چې نه ټک شته او نه د باروتو بوی، نه پاټک شته او نه زورګویي، نه لنډغري شته او نه لوچکي، نه ترور شته او نه تهدید. نن الحمدلله زمون کور کلی او ښار کې امنیت دی. د ښار او کلي ترمنځ واټن له منځه تللی. د ښار سړی کلي او د کلي سړي ښار ته میلمه ځي. اوس مو بچي د چاپې او تیارې له ډاره تر سهاره په ویښه نه تیروي. اوس خړ پړ پښتانه چې کله ښار ته ځي نو لنګوټه په کڅوړه کې نه اچوي، بلکې د خیال او غرور ډکه شمله پر سر ګرځوي. په همدې اساس مو د مستنداتو په دې لړۍ کې د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ ته سفر کړی او د امریکایي بشردوستۍ او د هغوی له ظلمونو مو پرده پورته کړې، چیرته چې 20 کاله بشردوستې ناټو او د هغوی ګوډاګیانو داسې ظلمونه کړي چې ژبه یې په ویلو، غوږونه یې په اورېدلو او قلم یې له لیکلو عاجز دی. دا کلی د 2 غرونو په منځ کې پروت دی. ورځو له خلکو سره خبرې کوو چې دلته بشرپالو کوم بشر ضد جنایتونه کړي. کیسه خو داسې وه چې په 20 کلن دوران کې دلته ډېرې قسمه پیښې وشولې، خو د بېلګې په توګه باندې یوه پیښه دغه وه چې دغه کور وینئ، په دغه کور کې یو مریض و، د میرګي پریانو په نام باندې میرګي پریان یې لرل، خو دغې ته د خپلوان راغلي وو. نو بالاخره د شپې 1 بجه وه، چورلکه هلته پورته ناستې وې، د هغه نه راغلي وې چپی دلته ووهل. انګریزان شاوخوا تر د کور باندې چاپېره او د کوم نفر وو مریض سره ناست وو، نو په د کور باندې چپه ووهله. بالاخره اخر یې ورننوتلې بمو ته وروختل دغه انګریزان. د کوم نفر چې نن مریض سره ناست و، د مریض نفر یې وتړل، اول یې وتړل، بیا یې په مرمیو باندې ووژل، یا نه وروسته یې بیا ور واچوه. بیا د دغه نه راکوز شول، هغه ځای وینې په هغه ځای کې یو سپین ږیری و، د باغ تلماست و، یو یې هلته شهید کا، یو دلته د پټیو پڼه کوله او اوبه یې لګولې، دلته یې بل شهید کا، یو بل مولوي صاحب ورته کوز و پلګاډ باندې او داسې کوم، یو یې هلته شهید کم. خو دلته داسې حالات تېره شوه، داسې جریان تېر شه چې په اور باندې یوسې ځلې خپلوانو ته پته نه لګېده چې دا څوک دی، دا څوک دی، کوم یې سوی دی، کوم یې بګرام ته وړی دی. بالاخره سبا مزدګار ته پته ولګېدله چې دا پلنکي جسد دی. چې دغه نه راکوز شول، دغه یې دغه مخامخ ځای په دغه کې سپین ږیری و، الماس و، په خوب باندې ویده و، بیخي چپې ته ور خبر نه وه.
خو انګریزانو د خپل د وحشت د وجې نه هغه د دغه ځای نه پایر ورکړه الله ته په بستره کې شهید که بهي د بسترې نه یې ساره نه ده رچې کړی نو ماشومان وړه وړکي جنکۍ ګی چې سهار شه چې کله دی ور واچوه نو موږ دغه ور مړوه په دغه ځای کې دا کوټو باندې چې کله ور ولګېده دا ور موږ مړوه بیا پر سپیکرو کې اعلان وکړه ور نه مړېده دومره تیز ور وه دغه انډیوال کلي به دغه نه مرسته وغوښتله بالاخره چې ور مې مړ کړه چې ننه ورننوته کوټې ته خالي څلورو پنځه نفر جسدونه وکړي پېژندل نه شول تک تر سکوره وو مندان صاحب که په ظلمونو یا متل نه کوي چې حساب یې درته وبیم حساب خو بیخي حد نه وتلی دی ځکه چې نه لیکل کېږي او وخت تېر شي خو هغه موقع بیا سړي ته په لاس نه ورځي ظلمونه خو څه کوي چې دا اوس دی دغه مشر بیان درته وکړم ما یوان ژور یوه وندیار چې دغه ملي اردو دلته طالبانو ډزونه په وکړل طالبان راغلل زه نه یغې او نه وشړل په کور کې لګېدلي دی تاسې سره د میز د وطن د مشران غونډې پوښتنه ورڅه وکړه یغه اون را وشړل یوه مې ژور ولګېده یوه مې وندیار ولګېدله عامه بای نه ولاړې شهیدانې شوې څټه چپا حکومت را باندې وچوله یو بچی مې هلته توت و په هغې کې 21 روژې درویشتان وه بله هلته د توتانو زغلای و میز د بوټ یې داسې ګڼ کرلي وي په هغې کې ناست وه په د ورور سه یاد سر وکړه بنګن نه یې وویشت دغه دریام بچی مې هغه یې هلته په ګیلو راته وویشت دا دوه یې دلته شهیدان کړل یو ورور مې په کور کې راته وویشت په دغه ځای باندې یې وویشت په ما نه مشر و روژدې په درویشتم باندې هغه و چې 2 کاله بعد د بله روژه راتلله په درویشتم باندې د 2 بچیان د یو ورور دا بیل راته وویشتل یو مې دغه نه مخکې اکا ځای و په هغه کې واقع هلته په فرامو باندې دی چې هغه په نیمکامین هلته قوا وه هلته یې ګاډۍ وه ورسره دا نور شهیدان یې راخیستي وو هغه یې هلته ورته وویشت که په ظلمونو ویایې د حد نه وتلې خبره ده خو میز د خدای هغه لوری پوخه شي کو په دغه پورې کلي کې لاس 15 کسه یورې شهیدان کړل شاید دی دا مولوي صاحب په هغه وخت کې و خو په هغه موقع باندې دی په هغه چانس کې زه نه لرې وه بیا یې څټه ورخلی ورکړ تیلی ور یې وسوځل داسې وکاره یې ورته وچوله چې داسې به ټسېدله بیا دغه کور ور واخیست بیا یې سورې وولې دلته یې چپا اچولې وه خوا سړی په ځان پرې یریان وه چې اوس میز یې کور نه نه شو وتی لیټ موشن نه شه بلولی ولکه دغه جماعت ته میز خپل منځه ته راتلی شو ایتیږي دوره چې د په میز باندې د پاس دلته چې میز یې په ساتلو دی د خدای بیا رساد نر وکړو دغه به میز چې بجلي باله کړه په میز باندې بیا په مخې راکټو مزایلو ډزونه وکړه به دغه کلي ته چې میز وتللو چا مو غوښې رویستلی بوی یې کړی و غونډ سوي وو یو کس نه و 2 کسه نه وو دا مو ولسوالي ته رسولي دي سوي غوښې مو واروړلې پر کورنۍ د هر شهید جنت پوښتنه وکړئ چې سي څښتن د کمالا تو او اتل د تاریخ چې سي څښتن د کمالا په د وطن نه کورو کې اندازن موږ 14 شهیدان لرو بیا پلخال یو خو اول د موږ په کور باندې چې کومه صحنه وه مشکله سخته صحنه هغه د موږ په کور باندې وه خو دا داسې حالات و چې موږ سره مریض و یو میرګۍ پیرونی و بیا موږ په هغه وخت کې د کوم د کور مشرون چې دا بهر و په جوی نه و بیا د خپل خپلونو ترجمه شوي و کم زیات 12 نفره څو و په د 12 نفرو کې چې کله دی چپا پرېوتله بیا د ځنه وروته خو د تاګ لیار نه وه ځکه چې بنګنې وې مقصد هلیکاپټر و تیورې وې هر شی سپاره ګرځېدل چې ګرځېدل بیا موږ د وتو کلیار نه وه موږ مکمل محاصره کړو سوري کړلو بیا دی اندازن 4 چوپیره بدل و په یو شپې په 1 بجه په 1:30 بجې باندې دی د موږ د کور د صحنې تر داخل شوه او بالکل چې د کوم مریض وه د موږ شپه ورته تېروله چې د چا شپه ورته تېروله یې د تروزای وه د تروزای پورې د سعودي عربه غامې سفر وه د سعودي عرب نه راغلی وه 15 ورځې کېدلې نو دغه تروزي ته یې شپه تېروله د تروزای بیمار وه نو د انګریزانو چپه ور باندې وچوله اول یې وویشت وایي توړه په کوټه کې ننه سره د څلورو ملګري نور بیا یې په مرمۍ باندې وژل بیا یې بېرته ور هغې کوټې ته ور واچول دلته بل سپین ږیری وه بوډا وه دغه پوکز پټي یې پڼه کوله اوبه یې لګولې دغه یې هم په هغې مرمۍ باندې ووژه بل یې مولوي صاحب د کوز پلګډ کې سهار لمونځ کوه او داسې کوم هغه یې هم په دغه شپه باندې دغه 8 شهیدان یې په یوه شپه باندې د موږ د کلي نه وکړل
دوی خو اوبه کړ د حریات ګلشن په خپلو وینو. اول چې دغه افغانستان وته دا هغه روبړل امریکایان په پولیس باندې دا ظلم شروع و چې دوی په چې ګرځېدو په بدل بندیز ول ماشوم نابوري بیا وته نه شو او کوم وته موږ وته خطر و بشي بیا باندې تمام موږ نه لرله چې موږ به کور وته په دغه ځای باندې موږ په دغه باندې جنگ شروع شو. دا بارا زوی کې چې په دغه ور بدل شي په دغه غر باندې ونه پر یو ځای شهیدان کړ. دا چې چاپی واچولې بازار نه راغلل د خلک چې بازار نه راغلل دا سړي دلته په چړو کې میږ نه غلي کړل کاپټ مو کړل بیا د راغلل موټر راوستل دا سړي لاند راغړ دغه څه اجوما کې چا وا په چا کې نه وا په څوک شي وي څوک سرګي ډرون حمله په وکړه به دا په لار هغه کې شهیدون وو د شهیدون وخستل میږ د غون د قوم مشرون د کلی مشرون دا غول څلورو شپه مو غونډه په پیر کې ټکی ته کاته چا راشنو و یا چا کې لګی دا چې د مړي میږ وته واپس ورو او دا مړي میږ ته نه راکول چې وښه ور سره ټولې کړې په پیزایو کې په بونایو کې دا مړي میږ دغه پوره کلی وته وروړل د ماګر کې څنګه دا میږ دا وښه سره تسلیم کړې دومره بد حالات و د دلته چا په واچه ولا چې دا مړي به میږ تاسو نه مانو چې دا میږ تاسو ځای ورور نه دی په دا چې خو میږ نه نور تباہ خلخونه تباہ کوي د دلته چا په واچه ولا چې دا مړي به میږ تاسو نه مانو چې دا میږ تاسو ځای ورور نه دی په دا چې خو میږ نه نور تباہ خلخونه تباہ کوي دا میږ دا ټینګه سره وکړه چې دا به میږ نه مانو بارې بوتلو شی ووالو شی ودربولو داسې مشران یې ووالو موږ مشرون هغه کې پوسټ باندې کړو دلته چا په چا داړې ماته کړلې غاښونه په چا سرونه مات کړل نه د میږ خپل سرونه مات کړل او دا هغه د سړي چې روړل خو داسې روړل چې پېژندل نه شول په شپه کې چې دا پلانای دا داسې موږ کور ته ورول چې تسلي دپاره احوالي وا خلد نږدې څه یې لیدنه وکړئ پر کورنۍ او غونو کې ما چاولي وو ولا کول سوال دروازه په تیر حکومت کې خلاصه کړی وی چې دا خوش نه دا چپاره غلی دا په دغه ځنې مخناته چې ول سوال یې بیا څنګه ول سوال یې چې ته ځان نه خبره وی چې خوش نه شپه دا په دغه وکیل کې بلاس 15 کسا څوک په باغو کې میز د معنی نه دي تر دې پرته وو څوک د انګورو باغونه وتر د غریبان په خپل کټو کې ولا راته وښتل او خدای کا سان د په ګلاب ګل ډیر ودر دیدم دستر بچای مې چکم ګلاب ګل دی بالا او درس په ویلې یا علي په بي چې شې ډیر درته یادې ته ګلاب ګل هغه غونډه اخلاق راته یادې کله چې به تر رام د چې د وطن غونډې ډالر ډاک شي چې خان نه راکړي ګلاب ګل چې به کله ته ولیدلې څومره به خوشاله او ته به د په لیدو څومره خوشاله وي زه دا څنګه چې دې چې مته شکنځه کولې زپګه بند خوشاله وم خو شکنځه سړای نه و خدای دې پرون نه ډانکو امين امين خدای دې بیا موږ له دغه سي حالات وړ زمانه راته پاتې دي یتیمان مان ته پاتې دي پر کورنۍ د هر شهید جانان پښتنه وکړئ د چا د په کلیو کې نور ډېر ناپار شهیدان کړل په دې شکل باندې شهیدان کړل وچ په وچا جماعت چې شهیدات وویشتې چې تشی پورته نه شوه د جماعت نه به چې څوک وتلې مرمۍ یې په خلاصولې څوک یې وتای نه شول ماشومان داسې وو چې په ورځ کې دغه چې یو ماشوم وه یې کلیسا په ځای کې وه یې پورې نه یې وویشت وړکې ماشومه شپږ کالان وه نور بیسو ماشومان موږ کلی نه د نورو کلیو یې ساغ ډېر ویشتلي دي خو څوک یې پوسته نه ویشتل څوک یې شپې بمبرونه وو خو دومره سختي وه چې په مځکه باندې هېڅ ګزاره نه کېدله یو شپې ګزاره نه کېده چې مزدګار نه ورځدار یو ټولو رنګونه خړ شول ستر وخت بې رنګونه چې سپېدې وچودې رنګ وتې به وینه بې راغله څوک په دوی نه شول تل کېدای
شپه ورځ داسې بمبار وم خو داسې وحشیانه بمبار وم چې دا یې نه کتل چې ګناه یې نه وکړه یا دی پلې خاص ګناه چې دی ګناه د هر شهید جانان پوښتنه وکړئ احوال خلای د نږدې څه یې لیدنه وکړئ پر کورنۍ چې کله دی ننوتل نو فلحال موږ نه د څو نفره چې وو دا خو یول دغه څو نفره زه په هغې صحنه کې خپل موجود وم مو ته دا پته ولګېده چې یاره دغه بل وطاق ته یې څو نفر ننبوسل مو ته خو دا پته یو بل نفر ورسره دغه دوه نفرو ته معلومات وه نور د ټول کلي دا د کور ولوتې معلومات نه وه چې په دغه کوټه کې ویشتونې دي نو بهر خلک شهیدان مې واخیستل خو تور سوي دي پته یې نه لګي چې دې څوک موږ خو سترګې تړلې وې لوسونه تړلي وو خالي دومره پته ته لګېده په د ګوزو چې یاره په دغه لارې څوک تېر کړل دغه کوټې ته یې ننبوسل څټه یې ویشتل وکړل ور یې ور واچوه نور معلومات نه کېده چې دې څوک یې ننبوسل څرګې کیسه دوسي پېژندګلوي هم نه کېده نه کمال شهیدان دا ستور سوي وو چې موږ اندازن یوه نیمه ګمټه 2 ګمټې د سړې هوا ته یې شو سړېدل نه مکمل سوي وو صفای رنګونه ختم شوي وو هر شی نو داسې حالات وو چې کله چې ور مړ شو دغه څټه سي بس بیا هم فاتحه څه ډول واخیستله څه خبر شو چې دا د کوم کور ده فاتحه خو داسې فاتحه وه چې مقصد تر ویګیه پرې موږ ته هېڅ معلومات نه کېده ولې چې ځن نفر یې ورسره وړي وو ځینو سره ځن نفر یې ځینو سره وړي وو چې کله یغه معلومات تر وشه چې پلونکای دای سره دي بس یغه څټه موږ ته معلومات وشه چې دای سره دي مقصد د څلور نفر د پلونکای یغه څټه صفت خاونی ولا خو چې کله مشخول بیا د معلومات نه کیده چې مقصد د پلونکای کور داخل خالي مې ور وړل سره چې دای پلونکی کور دی ولا چې جسدونه سوي و پته لګیدا نستی د هر بچی د سوزنه وکړئ پر کورنۍ تر دې نه لوی ظلم به بیا داسې نه وي شوی او نه به وشي دومره ظالم خلک و دا هسې یوه خبره ده نو مقصد تر دغه نه زیات ظلم الله یې درونه ولي خو په افغانستان باندې داسې ظالم خلک مقرر و چې دی خو به چې موږ دا کړو خو په خطه کې د مسلمانو او د مؤمنو خلکو ختمول وو افغانستان کې چې کوم دین دی د دین یې ختمول وو نور امن خو نه وروستلی خطه کې چې د وړو ورکو ته مرګ ورسوه نو بیا به دی امن څرګې روولي دغه پورې مې صحنه پر پورې صحنه کې کم زیات 9 نفره په پورې صحنه کې موږ 9 نفره دی تر بمبار لوند روستل موږ دغه د جنخېلو کلی په نوم باندې کوټې امان یا د نظم خان په کلي باندې مشهور دی بیا دغه کې چې اول وخت کې امریکایان راغلل بیا هېڅ داسې ځای نه و چې مثال کې د پټونو ځای یا تګ نه مو نشه اخیستلی احوال خلای د نږدې څه یې لیدنه وکړئ پر کورنۍ الله ظلمونه خو ډېر وشول وسوځېدلو چاپې زیات را باندې وشول تقریبا 40-50 سره په موږ باندې چاپې ووهلې شوې دومره شهیدان شوي چې بې انتهې زیات شهیدان شوي دي 40 نفره شهیدان شوي بدل ماړه کلي کې دا ډېر وړوکی کلی دی دا مخکې شپو کې چاپې چې وې لکه دا بلاک واټر چې وه دغه ډېر زیاتې چاپې وې شهیدان نر ښځې غالبا زنانه شهیدان یې کړلې دا د کور منځ کې بهر ووتل شهیدان یې کړل ویې د ډرونه یې ویشتل خو دا 2 نفره زنانه چې دا د هغې کور وې دا په داسې حالات کې وویشتل چې په د پستو باندې برید وه لکه جنګ چې وه په دغه حالات کې شهیدان کړل هغه یې راوشړو کور ته د کور کې شهیدان کړل موږ هغه وخت په کلي کې لکه مازدیګر ټیم به چې شی که نه دا وړه ماشومان زنانه ټول به د کلي نه تلل د کلي نه به ووتل چیرته تلئ والا خو داسې دغه د موږ په ټاکې یو خروټی دی خروټي هغه ده خروټي علاقه ده لکه په هغه ځای کې به چاپې نه وې امن به ولش کې امن به وه دا وړه ماشومان کوم سپین ږیري بچي وو دا به د کلي نه ټول لاړه کلی به هم تاسو پرېښود کلی به موږ خالي پرېښود ولې م پرېښود والا خو د دی علاوه چې دی به رالو ظلمونه به یې کړل مجاهد به و مجاهد به چې خلاص شو تره به په لاس ورغی تره به یې ویشته چې ورور به یې په لاس ورغی ورور به یې ویشته دا ظلمونه یې کول د دې له امله به ټول دا کلی خالي شو څرنګه خبره وه ته راته ووایه په هغه وخت یاده چې دلته چاپه وه یه شپه انګریزان سره غلا چاپه یې پوچاله تا څه وخت ولیدل تاسو کور څه وخت خبر شوی چې زما پلار شهید ده میرګه ایست
سبق وایي اوس یې چیرته سبق وایي؟ اوس مدرسه. دغه کلی چې تاسو ولیده مخامخ دغه کلی دغه چادر چې لیده شي د جومات سره د پاس طرف ته کور چې دغه سر د کور د کور کې مونږ د شپې 1 بجه وه نو زیاتې بنګنې راغللې شور و غړشه خو بالاخره نو چې مونږ د کور نه 3 کسان 3 علما او 2 نورو یو زه مې په شهادت ورسېده دا چې ووتو امریکایانو لیزر راکړل د کورو سرو ته ختلي وو بیا مونږ ننوتلو کور ته نو جیبو کې چا سره موبایل و کاغذونه و هغه مالته کتابونه و دغې شاته کېښودل مهمانخانه وه نو امریکایان راغلل د مونږ سترګې وتړلې لاسو خولو ته خولۍ یې سرو ته راواچولې لاسونه را ولچه کړل بهر یې د کور انګړ ته ویستلو مهمانخانې نه دوی ورننوتل دې کې 4 ځوانان یو په دې کې داسې ځوان و چې سپینې جامې په تن وې ږیره هم خریلې وه ځکه تازه د سعودي نه مسافر راغلی و او تقریبا 15 شپې د سفر کېدلې 2 کاله مسلسل مسافري کړې وه او 15 شپې د واده هم شوي وې چې ورته راوړی و یو هغه وکې او یو بل عالم و یو بل طلب العلم و یو بل دغې کور یو ځوان و د 4 کسان یې د کوټې ته ننه بسلي وو لاسونه ولچک وو بیا یې په کلاکوپ مرمیو باندې سرو باندې ویښتې وو هغې نه وروسته بیا کوټې ته ورچولی و مونږ یې راویستلو هغه خولس دا ده چې مونږ یې هلیکاپټر ته راکښته کړلو زه یې تورجیل ته بګرام ته یو بل ملګری دی بوتللو او د پټیو کې 4 کسان چې هغه د ونو بغو پیری کوله یا اوبه لګولې د 15 او یا 15 تر 80 کلو عمر کسان و سپینګیري 4 یې هم په شهادت رسولو نو بجنونکې وکړه هغه وه چې د خلک ورغلي و چې د کور ور مړ کو لیکن کله چې دوی ور مړوي نو ګوري په دې یرو کې د کتابونه د ارڅ سوځېدلي دي چې ګوري دلته پکې نه د انسانانو وجودونه دي دلته د ابرځواک ځواکونو د قدرتونو هغه خپل ټول قدرت وزمویه او دغه سیمه کې د 20 کاله جګړه وه او تر د پایه جګړه وه دوه درې نور دلته شهیدان وکړه بیا یې کورونه وسوه کورو ته یې ور ورکړه هغه کورونه ځنې راولوېده واب کې مړه شوې او هغه شهیدان چې وایي کې کش و خو هغه کورونه پر ړنګ شو یو شهید ځینې عسکر ور ایستلی و یو الله ته وکړي مولوي د کلي مولوي چې و امام چې و هغه الله ته و په کور کې خو کله هغه په لوېدلی و چې دومره سوی نه و ډېر هغه چت په لوېدلی و د کوټې چت په لوېدلی و خو دومره وحشیانته ظلم یې وکړه دومره چې بیخي هغه د هغه نه دی برداشت والا نه دی سړي برداشت کوه حتی که چې دلته د هلیکاپټر دومره ټیټ ګرځېده چې یوې ښځې په ایش کې ماشوم و خو داسې لږ غټ شونته ماشوم و هغه غریب بېهوشه شو د ډېر هغه نه د ویرې او خوف نه او دغه د موږ خلک اکثرا به ماخوستانه مازدیګر عمله دا وخت به موږ تلو ورګون بازار ته به موږ شپه وړه یا بل ځای ته به موږ شپه وړه کلي کې به کور کې به یو سپین ږیری پاتې کېده یو نیم سپین ږیری به پاتې کېده او ډېر ژڼې داسې وو چې هغه ته به تله غره ته به وته شپه به په د ژمي کې په د سخت یخ کې په واوره کې ډېر داسې هم شوي دي چې ولا چې راچېږېده به بیا به یخ و او هغه سره یم ځمکې سره ټول کال به یې په هغه کې تېراوه په غره کې د دغې وحشتونو چې افغانستان په ډېری سیمو کې خاص کر په دې جنوبي ولایتونو کې او بیا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لکه هلمند شوه لکه پکتیکا شوه خوست شوه پکتیا لوګر وغیره میدان وردګ ډېر وحشتونه شوي خو په د پکتیکا کې دلته د پیرګوتي سیمه کې ډېر وحشتونه شوي د ټولو یادونه خو موږ نشو کولی کوم ځای کې چې موږ تاسو ولاړ یو او د مخته صحنه موږ تاسو ته راځي نو د دغې ساحې نه د موږ تاسو نه دا په نیم کیلومترۍ کې دلګټ کې دلته کته یې تقریبا 6 کسان یو ځای په شهادت هغې ونه سره ورسول الحمدلله د افغانستان په مجموع کې ولس د افغانستان قهرمان ولس چې په یوه پیړۍ کې 3 لویې امپراتورۍ دوی ماتې کړلې اول وخت انګریزان بیا روسان بیا اوس وخت کې امریکو جمع نیټو بیا په خاص کر په ټول افغانستان کې الحمدلله مجاهد ولس اوس د امن نه د سوکالۍ نه د آرام ژوند نه دوی اوس لږ د آرام ژوند ساه اخیستې خوشحاله دي خاص کر راځو موږ د خپلې سیمې ته زموږ د خلک ټوله اوس د دې امارت اسلامي د راتګ سره د امن نه ډډمن دي دلته د شپې او د ورځې خپل کارونه کوي نور بخوا به دې ځای کې د
د پټیو ته دوی شپې نشول راتللی. یو ټول افغانستان کې سرتسري سوله ده، امنیت دی، ورځ تر بلې د مونږ اقتصاد او د مونږ امنیت وغیره کارونه په مخ باندې ځي. نو د ولس ټول اوس مطمئن دی. د پراختیا نور کارونه او د هیواد آبادۍ دپاره به مونږ د امارت سره په ګډه کار کوو تر څو زمونږ هیواد وده وکړو، مستقل شو. پر کورنۍ د هر شهید جانان پوښتنه وکړئ، پر کورنۍ د هر شهید جانان پوښتنه وکړئ.